کړئ، زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګینټې نشان ووایئ چې د راتلونکو نور ویډیوګانو نه هم خبر شئ. ګرانو عزیزانو، زموږ د نن ورځې د ویډیو عنوان دی ډیوه نیازۍ. ډیوه نیازۍ خو دوستان تاسو ښه پېژنئ چې د ننګرهار ولایت کې د احتمالي کاندیدانو څخه ځان کاندید کړی و او نن د هغې په اړه موږ داسې ښکلي معلومات راټول کړي دي. خدای دې وکړي چې تاسو ترې خوند واخلئ او د هغې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. نو تاسو سره موږ دغه معلومات شریکوو او کوشش وکړئ عزیزانو چې د موږ ویډیو تر پایه وګورئ او که چیرې زموږ ویډیو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل ځان سره همداسې به سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګینټې نشان ووایئ چې د راتلونکو نورو ویډیوګانو هم خبر شئ. داسې تعجبوري ویډیوګانو په هیله به تاسو ته نور انشاءالله ویډیوګانې برابروو. ګرانو دوستانو، زموږ د ویډیو عنوان دی ډیوه نیازۍ. ډیوه نیازۍ څوک ده؟ حاجي عبدالوکیل هاشمي وایي چې ډیوه نیازۍ چې اصلي نوم یې صحیفه بیبي ده. کله چې ننګرهار محلي سفاره ډیوه ته لاړله نو هلته قرار عزیزي ورباندې ډیوه نوم کېښود. اوس نو ځان ته د تیارو ډیوه وایي. پیژنګلو خلکو ته وایي چې صحیفه مه راته وایي، اوس ډیوه شوې یم. بیبي زینب لیسه کې 9 ټولګي پورې مکتب وویلو او هغه وخت کې په راډیوګانو ګرځېدله، کار به یې پکې کاوه. میړه یې ورسره خوښه نه وه چې راډیوګانو کې کار وکړي. همغه و چې په یوه ورځ د محاسبې لپاره قاري اسد شرق راډیو ته راځي. ډیوګۍ ورسره په تنهایۍ کې مصاحبه کوي او لاین یې جوړېږي. ګرچې اسد ورسره ټایم پاس کولو، خو ډیوې په ځان باور و چې اولنی میړه به طلاق اخلي. اسد ته اولاد او پلارنۍ احساس نشي ورکولی، نو ویریږي چې اسد راباندې بن یا بله ښځه رانولي. د ښځو په مبارز او دویم واده خلاف کولو کې اسد غیرت کې راولي او د رښتینې مینې په دام کې یې اچوي، ترڅو وایي چې اولاد درڅخه نه غواړم. دا ټوله مبارزه د دې لپاره ده تاریخچه یې ځکه راسپړم چې احتمالي کاندیده اوس وایي چې ننګرهار ښځو ته یې حقوق ورکوم. زه وایم حقوق نه ورکوي. صحیفې ګلې، تا په ننګرهار کې قدم کېښودلو سره د ښځو په حق پښه کېښودله، او دا ځکه چې ته هېڅ حق نه لرې چې له ننګرهاره ځان کاندیده کړې، ځکه ته د لغمان ولایت څخه یې. ستا له ننګرهار ځان کاندیدل د ننګرهارۍ مېرمنو په حق تېری بولم. ګرانو او محترمو دوستانو، که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوي، زموږ ویډیو د ځان سره لایک کړئ او که چیرې نظر لرئ نظر مو کمنټ کړئ.